د مو په خپل علاقې کې داسې شوي دي چې یو بل باندې د رښتیانو تفکرونو هغه کړي دي یخي دي او وشتي دي سره نن سبا ماشوم چې نو هغه هم دغه ولټه پلټه دغه ګانې مانې وغیره لکه دو بیا خپل منځ کې شوټینګونه میټینګونه کوي نو دې نه د مو د عوام مشره خرابېږي د دواړو د ترونو بچو پلاران ختم کو او داوی په یو بل باندې وکړله سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو زما پر څنګ باندې د پښتو ټیلی فلمانو یو ډیر زبردست او هنرمند ناست دی چې د دې هنرمند نوم دی حاجي احمد صاحب د حاجي احمد صاحب خواله راغلي یو له د سره د پښتو فلمانو په حواله باندې مرکه کوو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې حاجي احمد صاحب ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم السلام په خیر علي عظیم خان بھائی تاسو ډېره مننه چې تاسو مونږ ځای ته راغلی او د مونږ سره میلاو شوی نو زه تاسو ته هرکلی وایم ډېره مننه کور د ودان څه دا خو ستاسو حق دی چې دا چینل کې به تاسو خامخا له مونږ سره کښېنئ مرکې به کوئ تر اوسه پورې د په خپل ژوند کې د پښتو کوم یو فلم کتلی دی چې ستا زړه ته درکوز سوی پښتو فلمونه خو ما ډېر کتلي دي او لکه ډېر مو زاړه فلمونه ما د بدرمنیر او د طارق شاه د فلمونه کتلي دي او ډېر خوندور لکه فلمونه ما ډېر لیدلي خو د ملته پښتو ما لکه د طارق شاه او دغه د بدرمنیر دا فلم د ما ډېر خوښ شوی دی چې ما د دوه حیدرکري ډېره خوښه شوې وه ملک د پښتو فلم کهانۍ څنګه وه د ملک د پښتو کهانۍ خبره وه د خاندان اوچته شوې وه لکه دې کې ویلن لکه د دواړو د ترونو بچو پلاران ختم کو او داوی په یو بل باندې وکړله په دا نو فلمانو کې دم یو فلم تر اوسه پورې په سینما کتلی دی په دې کې جانان فلم لیدلی دی په جانان فلم کې د کومه حیدرکري وه دا لکه جنګیر او د بل هغه د ویلن چې د کوم نه ویری اصغر چیمه د دې لکه ډرامو کې هم دا راغلی دی نه نو دا فلم د ما پسند شو خوښ مو شو کم داسې نوی څیز پکې و چې ستا جانان فلم خوښ شو د جانان فلم کې ما یو د جنګیر چې کومه حیدرکري کړې ده لکه دا ما د جنګیر د اکټر ما خوښه شوله اچھا د جهانگیر ذکر راغی جهانگیر د ویلن کې خوښ سي که په مثبت کرکټر کې جهانگیر خو مخکې د ډرامو کې هم ډېر کارونه کړي دي او د ویلن کردار خو د نعمت سرخدي په ځای باندې اوس دی ونیول نو په ویلن کې خو دی صحیح دی ډېر فلم بین داسې دي چې هغه اوس دا وایي چې جهانگیر خان په ویلن کې مونږ نه خوښوو کم فلم سازان چې ډایرکټران چې فلمان تیاروي په هغو فلمانو کې په جهانگیر ته مثبت کرکټر ورکوي نو بس دا لکه د دې مخکې چې کومه هغه وه د پښتو د ډرامو والا د ډرامو فلمونو نه لکه ډرامو کې دی ښه اکټرینګ کړی دی او ښه هغه کړی دی او په دې کې اوس لکه د جانان فلم کې دی چې کومه هغه وکړله د اداکاري وکړله که نه نو په دې باندې د عوام هم دا خوښوي چې یاره د ویلن نه دا کټ شو دا په دې هیرو کې دا واخیستل کوم فلم بین فلمانو ته ځي پښتانه و هغو ته یایي چې دا وران شوی دی ته ماته ووایه ته په فلمانو وران کې که په خپله وران وي دا خو مقصد دا دی چې دا لکه د مو یو مشر و هغه دا خبره کوله چې یاره په کال کې یو ځل تاسو فلم ګورئ چې هغې نه خبره تاسو عبرت اخلئ مشر و لکه د مو د علاقې د مو کلي کې و هغې چې تاسو فلم ته ځئ لکه د دې په هغه مه ځئ چې یاره تاسو پکې نور هغه شروع کړئ د فلم یو کال کې یو ځل کسې خو د هغې نه
تاسو عبرت اخلئ چې دا په دې فلم کې لکه دا کهانیان یې مخکې پخوانۍ هم شوي دي او دا کهاني ډایرکټر چې راوباسي نو دا څه هغه دپاره راوباسي نو دا تاسو ګورئ او دې باندې بیا لکه دغه مه کوئ چې تاسو عیشي شروع کوئ او هغه وکړئ که نه دا ذهن کې لږ کښېنوئ پخوا دومره ښایسته فلمانو چې مشرانو به خپلو بچیانو ته ویلې سینما ته لاړ څه فلم وګوره لکه هغه ده وګڼه پخوا به لکه کسانو به دا کتلو خو د اوسني خبره ده چې د اوس نن سبا د نوی نسل راغلو نو دا لکه وړوکی دی او که غټ دی دو لکه هر ځای کې اکټینګونه شروع کړي لکه زموږ په خپلې زموږ په علاقې کې ډېر خلکو د فلمونو نه لکه څنګه د فلم کې دا ډزې مزې کېږي زموږ په خپله علاقې کې داسې شوي دي چې یو بل باندې د رښتیانو ټوپکړونو هغه کړي دي ایښي دي او وشتي دي سره یعنی فلم دومره په کتونکو باندې اثر پرېږدي چې په عام ژوند کې هم هغه اثر بیا هغه فلم بین لوبوي او کنه لکه دا په دې مو د نوي نسل کې د ماشومانان څه دي که نه تماچې او ټوپکې او چاړې راوالي دا څه مور او پلار یې نه په کور کې لکه دې د چاړې مړې راوالي خپل منځ کې دا په زموږ په علاقې کې دا شوي دي دوه درې حدیثان داسې شوي دي چې دا ورونو خپل منځ کې سره په چاړو یو بل والي ستا د خبرو مطلب دا دی چې فلم سازان د داسې فلمان تیاروي چې په هغه کې ظلم جبر ټوپک تماچه نه وي او لکه دا هغه یې که نه لکه اوس په ښه پس هغه سره لکه کهاني سره والي لکه هغه د هغه وي نو لکه د ډېر عوام لکه د ماشومانان یې کسي زنانې یې کسي که نه یو مهرباني دا وي چې دا بېحیي نه یې ورکوي نن سبا ماشوم چې نو هغه هم دغه الټه پلټه دغه ګانې مانې وغیره لکه دو بیا خپل منځ کې شوټینګونه میټینګونه کوي نو دې نه زموږ د عوام مشره خرابېږي ډېره مننه کور د ودان څه چې په دومره مصروفه وخت کې او دومره ښایسته خبرې د نن په چینل وکې چې ټول کتونکي به خوند په واخلي ډېره مننه ستا یو جان مننه ګرانو کتونکو دا و حاجي احمد صاحب فنکار چې د ده سره د پښتو فلم انډسټري او د مختلفو فلمانو په حواله باندې خبرې اترې وکړي تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاسته د خدای په امان